د ژمي موسم مو د یخنۍ ورځې وې، لارې کوڅې ویالې او سیندونه ځای ځای یخونو پوښلي وو. غرونو او دښتو سپین واورین څادر په ځان غوړولی وو. د شپې اسمان کې بلا ډېر ځلانده ستوري ځلېدل، خو د سحر لخوا وریځو یو بل ته د اسمان په شنه لمن کې غېږې ورکولې. ورو ورو اسمان هم په اورېدلو پیل وکړ. دا چې هر زړه یو طبیعي ښکلا خوښوي، زما هم د واورې اورېدل خوښېدل. زه یې نندارې ته ناست وم، د واورې په اورېدو مې په یو روانه څېره سترګې ولګېدې، خو د څېرې تشخیص مې ونه شو کولی چې څوک دی. شیبه وروسته چې څنګ ته رانږدې شوه، په یو سندریز غږ یې راباندې غږ وکړ. ظاهره د طبیعت په دې ښکلي مخ د واورې باران څومره ښکلی ښکاري. ما ورته وویل ښکلا خو د هر زړه لپاره د مینې ښکارندویي کوي، خو زما لپاره داسې بله ښکلا هم شته چې د واورې ښکلا ځان ته د سیالۍ وړ نه بولي. په حیرانتیا یې وویل څه هغه څوک ده؟ ما ورته وویل هیلې، پرېږده یې چې هغه څوک ده. دا چې واوره څنګه په ځمکه اوري، شیبه وړاندې مې همداسې په زړه ورېدې چې کاش هیله راشي. هیلې زما د دې خبرې په اورېدو څو شیبو لپاره د واورې په لور ځیر ځیر وکتل. وروسته یې معصومې سترګې زما په لور راواړولې. ویې ویل هیله راشي؟ دا څه معنا؟ ما ورته وویل دا معنا د مینې معنا لري، آیا ته دومره نه پوهېږې؟ هیلې د پرخې سالو پر مخ پرده کړ، د کور په لور یې منډه کړه. زه هم په هنرمندو قدمونو د خپل کور په لور روان شو. ټوله ورځ په اورېدو ختمه شوه. شپه مې په داسې خیالونو تر سهاره راورسوله چې د پرونۍ ورځې هره شیبه مې بیرته په سترګو کې انځور کړه. د سهار پر وخت لمر هم د غرونو د سرونو څخه راپورته شو او د څو وړانګو له یوې ډلې څخه یې هیلې انځور زما سترګو ته انځوراوه. خاص شیبه وروسته بام ته د واورې د جارو کولو په نیت پورته شوم، خو لمر بیا هم د واورې پر سپین مخ د هیلې انځور جوړاوه. د واورې په جارو کولو مې پیل وکړ. په بیړه بیړه مې د خپلو خونو بامونه پاک کړل. د څو شیبو دمې اخیستو وروسته له کوره بهر ووتم چې په لاره کې جمال کاکا ولیدم. راته ویې ویل ظاهره زما سره به د واورې په جارو کولو کې مرسته ونه کړې؟ د دې خبرې په اورېدو مې زړه کې یوه نړۍ تلوسې پیدا شوې. ما ورته وویل ولې نه کاکا، زما ټوله ځواني ستا نه لوګی شه، درځه چې ځو. کله چې د جمال کاکا د کور په درشل ننوتم، په هیلې مې سترګې ولګېدې. هیله په نازکو شونډو راته مسکی شوه. په زینه کې مې قدم کېښودو، سترګې مې په هیلې خښې وې. بام ته پورته شوم، ښه په بیړه بیړه مې بامونه جارو کړل. په همدې وخت کې د دروازې غچا پورته شوه. جمال کاکا له کوره بهر ووت. زړه مې له واره درزا پیل کړه. د سترګو په رپ کې مې ځان هیلې ته ورسوه. ورته مې ویل هیلې څه کیسې دي؟ هیلې په ژړغوني غږ وویل ظاهره ته خبر یې چې زما د رشتې لپاره د بر کلي کریم کاکا راغلی و؟ د هغه زوی تورګل پیژنې؟ ما ورته ویل هو هغه خو په نشهیي توکو اخته دی. ستا پلار د دې خبرې په اړه څه پرېکړه کړې ده؟ ظاهره زه خو ډېره ویرېږم، تا ته پته ده چې زما پلار هم په نشهیي توکو اخته دی، هسې نه چې ور مې کړي. ما ورته ویل نه هیلې داسې مه وایه، خیر دی الله به هر څه جوړ کړي. نور زه درنه ځم، خو پام چې ما به له هرې خبرې خبروي. هیلې دا خبره له خپلې مور سره شریکه کړه او په ډېرې عاجزۍ یې مور ته وویل هیڅ مې په خوله نه جوړیږي چې څنګه یې ووایم، خو مورې دا زما د ژوند مسله ده. تا ته پته ده چې پلار مې د بر کلي د کریم زوی تورګل ته ورکوي. مورې زما د هغه رشته منظوره نه ده، ځکه هغه یو نشه کوونکی انسان دی. هغه د ژوند په کولو څه پوهیږي؟ هغه انسان چې د خپل ځان حقوق او ارزښت نه پیژني، زما به څه وپیژني؟ د هیلې خبرې نورې د اوښکو په شرهار کې ورکې شوې. هیلې مور په خپله غېږ کې ونیوله او په جواب کې ورته وویل نه لورې، په پښتو کې متل دی چې وایي ړوند یو ځل امسا ورکوي. زه هیڅکله ستا پلار ته دا اجازه نه ورکوم چې ستا ژوند هم زما په شان د یو نشه کوونکي سره په کړاوونو او زحمتونو کې تیر شي. نه غواړم چې ستا ګریوان هم زما په شان تل په اوښکو لوند وي. زه به دا خبره حتما ستا پلار سره شریکوم. کله چې د شپې د هیلې پلار کور ته راغی، د هیلې مور ورته وویل سړیه د خدای لپاره داسې مه کوه، ته ولې هغه بدبخته انسان ته زما د ګل په شان لور ورکوي؟ د هیلې پلار هیڅ نه ویل. د هغې مور خپلو خبرو ته دوام ورکړ چې هیله زموږ نازولې لور ده، دا مو د زړه په وینو لویه کړې، نو بیا ولې هغه ته ورکوې؟ د جمال کاکا حوصله نوره ختمه شوه. بس کړه بدمرغې، ته پوهېږې چې دا ته څه وایې؟ زه د هیچ چا خبرې نه اورم، زه هر څه چې مې زړه وغواړي هغه کوم. سبا شپه کریم راځي، زه ورته حتما د هیلې دسمال ورکوم.
د هیله مور هم خپله حوصله له لاسه ورکړه. نه دا نشي کیدی، هیله زما لور ده او هیڅکله نه غواړم ستا په شان بدبختان یې ژوند بدبخته کړي. د هیلې پلار د هیلې مور ته یوه کلکه څپېړه پر مخ ورکړه او ورته ویل ته پوهېږې چې ته څه وایې؟ بدبخته به ستا پلار وي کله چې سبا شپه کریم دوی د هیلې رشتې ته راغلل، دم ګړی یې د هیلې دسمال ورکړ. هیلې چې هر څه وویل چا خبرو ته غوږ نه نیوه. د شپې 11 بجې وې، د هیلې مور پلار ویده شول. هیله د غم په دنیاګۍ کې ډوبه وه، دومره یې وژړل چې نورې د سترګو اوښکې وچې شوې. بالاخره د مینې شیطان د هیلې د ژوند مزي د نړۍ له ټولو کړاوونو راپرې کړل او د چړې له تیره مخ سره یې ځان وجنګاوه او دا نړۍ د زمانې بې احساسه کسانو ته خالی پرېښوده. د مرګ او ژوند پته دې نشته، د مرګ او ژوند پته دې نشته، په خوب کې راشه راته ووایه حالونه. د بېلتانه خبرې کېږي، د بېلتانه خبرې کېږي، ما د لالي لاسونه کلک نیولي دینه. د بېلتانه عذاب دې سخت دی، د بېلتانه عذاب دې سخت دی، بلې سکروټې مې په زړه نیولي دینه. لالیه چېرته یې غږ وکړه، لالیه چېرته یې غږ وکړه، د زندګۍ چارې مې ګډې وډې دینه. د بېوسۍ آخري حد دی، د بېوسۍ آخري حد دی، د زړه ټوټې له مجبورۍ دې هېرومه. یاران بې وخته رانه بیل شول، یاران بې وخته رانه بیل شول، له ارمان ډک زړګی به چاته تشومه. لالیه راشه ساه مې خېږي، لالیه راشه ساه مې خېږي، چې دا وروستی سلګی دی غېږ کې ووهمه.